یو له هغه میله ځایونو او تحقیقي مرکزونو چې ډیر لګښت او دوامداره څارنه غواړي ژوبڼونه دي. پخوا هر چا نشو کولای چې ژوبڼ جوړ کړي. معمولا شاهانو او شتمنو کسانو ژوبڼونه جوړول. تاریخ لیکوال په نړۍ کې تر ټولو لرغونی ژوبڼ د چین د امپراتور یادوي. تر میلاد 1150 کاله مخکې جوړ شوی و. د امپراتور ژوبڼ ته عام خلک نشو ورتلی. یوازې درباریانو دا حق درلود چې د ژوبڼ ژوي وګوري. بیا ډیر کلونه وروسته په کال 1993 کې په پاریس کې داسې ژوبڼ جوړ شو چې عامو خلکو یې د ژوو نندارې حق وموند. او ورو په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې داسې میله ځایونه رواج او جوړ شول. په افغانستان کې ژوبڼ 450 کاله مخکې جوړ شوی دی. دغه ژوبڼ په کال 1450 کال کې افتتاح شو او اوس مهال پکې 600 حیوانات او 100 ډوله ژوي ساتل کیږي. یاد ژوبڼ په تیرو کورنیو جګړو کې له منځه لاړ، خو په دې وروستیو کې ورباندې ډیر کار شوی او بیرته په معیاري توګه رغول شوی دی. د کابل ژوبڼ رئیس ښاغلی عزیز ګل صاحب د ژوبڼ په اړه وایي: کابل ژوبڼ خپل یو علمي تحقیقاتي او د هیواد په کچه یو تفریح ځای ده او تقریبا په 1440 کال کې بل د دې نشي 4-5 کاله په دې باندې کار شوی، رسما افتتاح شوی ده. د دې لپاره دا مؤسسه جوړه شوې ده چې هیوادوال وکولی شي خپل ژوي، مرغان، کبان او خزندې چې د انسانانو په ژوند کې مهم رول لري او د طبیعت ښایست په همدوی سمبال ده، له نږدې وګوري، ویې پېژني او په طبیعت کې کومک وکړي. هدف اساسي همدا ده. د نړۍ هر هیواد او په هیواد کې هر لوی ښار د هر ډول ژوبڼ لري او دوی خپل ژوبڼونو ته د هیواد د یو مهم انتفاعي بنسټ په توګه پاملرنه کوي، ځکه د هغوی ژوبڼونه نه یوازې د نندارچیانو لپاره تفریحي ځای وي، بلکې له دې چې د ځناورو، حشراتو او مرغانو ټول ډولونه پکې پوره وي، نو علمي او څیړنیز مفهوم هم لري، ځکه د نړۍ په هره برخه کې چې کوم حیوان پیدا کیږي هغه پکې موجود وي. زموږ په هیواد کې د نورو شتمنیو ترڅنګ ژوبڼ هم د تیرو بدمرغو جګړو په ترڅ کې ډیر ژوبل شو او ډیری حیوانات یې له منځه لاړل. خو له نیکمرغه په هیواد کې د امنیتي وضعیت یو څه ښه کېدو سره دغه ژوبڼ د بیا رغولو او حیواناتو راوړلو پروسه بیا پیل شوه، چې اوس کابل ژوبڼ د سیمې د هیوادونو د ژوبڼونو په ډله کې راجسټر او دغو ژوبڼونو د چتر غړیتوب هم لري. د ژوبڼ مالک ډاکټر عبدالرحمن میوند د ژوبڼ د حیواناتو د ساتنې او وضعیت په اړه زیاتوي. کابل ژوبڼ کې 100 ډوله حیوانات اوسېږي چې د هغه له جملې څخه تیلرونکي څاروي، مرغان او خزندې او کبان. دغه ژوي یا حیوانات چې په ژوبڼ کې اوسېږي مختلف هابیتات لري، مختلف ډولونه دي او دوی د خوړو لحاظه هم مختلف دي. ځینې پکې اومنیور حیوانات دي، ځینې پکې هربیور حیوانات دي او ځینې نور پکې اومنیور حیوانات دي. د مرغانو په هکله که ووایو، یو هغه مرغان دي چې دوی لاشخور دي یا غوښه خوړونکي مرغان دي، لکه ټپوسان، لکه شاهین، لکه کونګ، غلموشان او داسې نور. ځینې مرغان د اوبو مرغان دي، لکه هیلۍ، قطان، قاز، زاڼې او دغسې. او ځینې مرغان بیا زینتي مرغان دي چې د خوړلو لحاظ هغې هم متفاوت دي. د ژوند کولو سیمې سمڅې هم توپیر سره لري، لکه هغه کې طوطیان دي او طاووس ده، مختلف نوع نور مرغان دي کې اوسېږي. د میوندې په خبره د ژوبڼ د حیواناتو او الوتونکو تغذیه په هغه معیار کوي چې په نړیواله کچه ترسره کیږي او روانه ده. د هر ډول حیوان لپاره د هغه له ذوق او میل سره سم خواړه ورکول کیږي. په دې خوړو کې غوښې، غلې، دانې او واښه شامل دي چې د ژوبڼ د مسلکي او فني پرسونل لخوا ورکول کیږي. دا چې کابل ژوبڼ د نړیوالو ژوبڼونو غړیتوب لري، کله چې غړیتوب ولري نو دا مسؤلیت هم لري چې د شته حیواناتو تغذیه هم باید په نړیوال سټنډرډ معیاري وي. کابل ژوبڼ یو داسې ملي انتفاعي او تفریحي بنسټ دی چې هره ورځ ورته په سلګونه هیوادوال د لیدو لپاره راځي. ژوبڼ تیر کال د 1 میلیون په شاوخوا نندارچیان درلودل چې د 70,000 په شاوخوا کې د پوهنتونونو محصلین، د ښوونځیو زده کوونکي او د وړکتونونو ماشومان هم وو چې
چې له پورتني رقمه مستثنا وو. یو شمېر هیوادوال بیا دغه ژوبڼ ته په راتلو د خوښۍ احساس کوي او له هیوادوالو غواړي تر څو ژوبڼ ته راشي او هر ډول حیوانات له نږدې وګوري. با خاطر سیاحت آمدیم که یک حیوانات ببینیم، کفترها را ببینیم، همه چیز ببینیم که دل ما خوش شود. بسیار جای تفریحگاهی بسیار مقبول است، قشنگ است. بر مردم افغانستان دیگر از جنگ یا ما خسته شدیم، مجبور که بیایم در اینجا از حیوانات یا رو ببینیم، لذت ببریم، تفریح کنیم، همراه فامیل بیم، تنها بیم. خو یو شمېر کابل ښاریان بیا وایي چې لا هم په افغانستان کې خلک د ژوبڼ له فرهنګ سره بلد نه دي او د دغه ژوبڼ د مسؤلینو په خبره ډیری هیوادوال چې کله دغه ژوبڼ ته راځي په یو نه یو ډول دلته شته حیوانات ځوروي. والا په افغانستان کې دغه غسته خو دا کار باید ونه کړي. جدا موږ دا خواهش لرو چې دا کار ونه کړي په دې خاطر چې دا خو د موږ د افغانستان سرمایه ده، یو غم دی چې د خلکو ته ښایي خارجیان راځي دلته یو سیل لپاره یو شی ویني. دا خو د افغانستان یوه سرمایه ده، باید دا کار ونه کړي. جدا ممنون. تیر کال کابل ژوبڼ غوښتل چې د ازبکستان هیواد څخه یو شمېر نادره حیوانات ژوبڼ ته راوړي. دا چې کرونا وبا په ټول نړۍ خپره شوې او پر ټول نړۍ یې سیوری غوړولی و، نو دا پروسه هم وځنډېده. خو د کابل ژوبڼ او د بهرنیو چارو وزارت په مرسته په یاده پروسه کار روان دی او د ژوبڼ راتلونکي پلانونه ژوبڼ ته د حیواناتو زیاتول او د دغه ژوبڼ ښکلا او د نندارچیانو لپاره نور هم ښه او لازم خدمات عرضه کولو باندې کار روان دی. د کابل ژوبڼ هغه ژوبڼ چې په 1946 کال کې افتتاح شو، خو په تیر کورنیو جګړو کې دغه ژوبڼ له منځه لاړ. تیر 2 لسیزې پرې ډېر کار شوی او بیرته رغول شوی دی. په دغه ژوبڼ کې 600 حیوانات ژوند کوي چې 100 نوي برابریږي. په دغه ژوبڼ کې کلنۍ 1 میلیون وګړي د سیل او چکر لپاره دغه ژوبڼ ته راځي. عبدالله حیدرزی، STR نیوز، کابل ژوبڼ.